امرالله صالح ته د حکیم الکوزي باره کې تازه څه دنده ورکړل شوه؟ حکیم الکوزي ته حکومت د کار کولو اجازه بیا څنګه ورکړله؟ امرالله صالح به په اړه څه معلومات له ولسمشر غني سره شریک کړي؟ دلته له موږ سره په دغه ویډیو کې ټول جزئیات کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د حکیم الکوزي د موضوع څېړلو لپاره د صالح په مشرۍ پلاوی ټاکل شوی دی. د حکیم الکوزي د موضوع څېړلو لپاره پرون حکومت د کابینې غونډې پر مهال د ولسمشر غني د لومړي مرستیال امرالله صالح په مشرۍ پلاوی ټاکلی دی تر څو دا موضوع وڅېړي. حکیم الکوزي ادعا لري چې د یوناني طب په مرسته یې داسې درمل جوړ کړي دي چې د 3 څاڅکو په چای کې څښلو سره ناروغ په 3 ساعته کې رغوي. په سلګونه کسان د دغه درملو ترلاسه کولو لپاره هره ورځ کلینیک ته ورځي. تېره ورځ عامې روغتیا وزارت له خلکو څخه غوښتنه وکړه چې د حکیم الکوزي درمل دې په خپل سر نه کاروي، ځکه چې دا درمل تر اوسه پورې تایید شوي نه دي. همداراز د حکیم الکوزي کلینیک هم 2 ورځې مخکې د عامې روغتیا وزارت هیات تړلی و، خو حکیم الکوزي له پرون راهیسې یو ځل بیا په خلکو کې د درمل د ویشلو لړۍ پیل کړې ده. ځینې سرچینې وایي چې د کابینې په غونډه کې د عامې روغتیا وزارت اندېښنه ښکاره کړه چې که د حکیم الکوزي مخه ونه نیول شي نو هغه د خپل سري درملو په کارولو سره به د خلکو ژوند او روغتیا له خطر سره مخ کړای شي. په کابینه کې د ولسمشر غني لومړي مرستیال امرالله صالح په مشرۍ پلاوی وټاکل شو او دنده ورته وسپارل شوه چې دا موضوع په دقیقه توګه وڅېړي. یادولو وړ ده چې حکیم الکوزي ادعا لري چې په زرګونه خلکو ته دا درمل ورکړي دي، ټول ورسره رغېدلی دي او هیڅ جانبي عوارض هم نه لري. همداراز په ټولنیزو رسنیو کې بیا خلک په زرګونو د حکیم په ملاتړ پوسټونه کوي او په عامې روغتیا وزارت نیوکې کوي. کله چې عامې روغتیا وزارت د حکیم الکوزي کلینیک تړلی و، له هغه وروسته سلګونه خلکو د عامې روغتیا وزارت پر ضد لارې هم وتړلې. همداراز په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو استازي سید احمد سیلاب هم تېره ورځ په یوه ویډیو پیغام کې وویل چې هغه د حکیم الکوزي تر څنګ ولاړ دی او دا موضوع په پارلمان کې هم راپورته کوي. درنو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که زموږ دغه ویډیو مو خوښ شوی ویډیو لایک کړئ، زموږ د یوټیوب چینل هم در سره ضرور سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت د لوی الله په امان.